اکثره زموږ د لیدونکو په بار غوښتنه باندې موږ دغه د نن یو ځل بیا راغلو د کوچني بصیر جان ترخوا. دا د عربو شیخان اوري کنه، دا د عربو شیخان اوري کنه، وران شوي خال ته ملامته یما، زستا جمال ته ملامته یما. په دغه کې خو د مخکې ویل چې تره مې دی چې هارون مرسته راسره کوي که نه په انتخاب کې او کمپوز کې. اوس خو هغه نه کور کې ډېر که نه، اوس در سره څوک مرسته کوي. کور کې د ډېرو خلکو تمرکز په دې دی چې بصیر جان نه درسونه ورا خراب نه شي یا له درسونو بې برخې نه شي. ستا یو شعر دی هغې له مې طرز ورکړی، هغه به دا خو به ډېر ښه شي. یا زه ترې یم جدا په دې خفه ده او یا بل څه، یا زه ترې یم جدا په دې خفه ده او یا بل څه، په مخ باندې د اوښکو لوی سیلاب ټالی وهي، په خوله مې زمزمه لاس کې رباب ټالی وهي. څه خوند یې و که تا چې ویل رقیب ته غلی کښېنه، زما د زل په ټال کې خو شاداب ټالی وهي. دا کتاب مې هلته بازار کې راواغوستو، ستا کتاب هغه مې ګټلی. شعرونو کتابونه اخلي بازار کې؟ هو کوم یو مې چې خوښ شي اخلم. پتلو دې داسې یو شوم جانانه، لکه یتیم چې ګاونډي ته پاتې شي نه. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو. په دې هیله یم چې رک روغ بایسته او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ. درنو لیدونکو نو ستاسې په بار غوښتنه باندې او د اکثره زموږ د لیدونکو په بار غوښتنه باندې موږ دغه د نن یو ځل بیا راغلو د کوچني بصیر جان ترخوا، تر څو له ډېرو مودو وروسته د ده نوې ترنمې تاسې سره شریکې کړو. هره خپرونه چې زه یوټیوب ته پورته کوم نو په هره خپرونه باندې ملګري کمنټ کوي چې بصیر چیرته ورک دی. دغه د بصیر جان را پیدا شو او نن به تاسې سره نوي څه شریکوي او نوي کیسې به کوو سره. په پیل کې خو بصیر جانه زموږ خپرونه کې ستړی مه شي. خدای دې مننه، خیر اوسي. خیر اوسي، ډېره مننه. ژوند زندګي څنګه روانه ده؟ الحمدلله خیر دی. قراري ده؟ څوم سیم ته شوې؟ اتم کې امتحانونه به ورکوي، نهم له به ځو انشاءالله. ښه امتحانونه دې څو ورځې بعد دي؟ شنبې په ورځ شروع کېږي، 2-3 ورځې بعد. ښه ماشاءالله. درسونه دې څنګه روان دي مکتب کې؟ الحمدلله. ښه نو دې امتحانونو کې به څنګه داسې ښه پوزیشن کې به راځې نهم سیم ته چې ځې که نه؟ هو الحمدلله وبه. ښه مطالعه ده کړې ده له مخکې نه؟ ښه نور څنګه ترنم سره څنګه کله ترنم کې مکتب کې یا نورو ځایونو کې که نه؟ هو کله ترنم کوو. ښه ده، ډېره ښه ده. نو کیسې به نور هم کوو د بصیر جان سره، خو پیل کې به راته کم ترنم اورې؟ پیل کې د راته یو ترنم مهرباني ملګري به ډېر په تمه وي. صحیح مهرباني. زوړ شوي شال ته ملامته یما، زستا جمال ته ملامته یما، زوړ شوي شال ته ملامته یما، زستا جمال ته ملامته یما، زستا جمال ته ملامته یما. دا د عربو شیخان اوري کنه، 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 وران شوي خال ته ملامته یما، زستا جمال ته ملامته یما، زوړ شوي شال ته ملامته یما، زستا جمال ته ملامته یما. را باندې تیره ده نیټه د قرض، را باندې تیره ده نیټه د قرض، را باندې تیره ده نیټه د قرض، را باندې تیره ده نیټه د قرض. یو کلیوال ته ملامته یما، زه
زستا جمال ته ملامته یما زستا جمال ته ملامته یما زوړ شوي شال ته ملامته یما زستا جمال ته ملامته یما بیا ستا رټ شوي جوابونه اورم 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 زه مې خپل سوال ته ملامته یما زستا جمال ته ملامته یما زوړ شوي شال ته ملامته یما زستا جمال ته ملامته یما. ډېر ښه ډېره مننه. کور ودان تقریبا له ډېرې مودې وروسته بصیر جان ما له نږدې واورېدو، تاسې به هم غږ اورېدلی او هماغه خواږه پکې اوس هم شته دی او د غږ خواږې نور هم ډېر شوي دي له مودو وروسته. خدای دې د ده غږ همدغسې خوندور او د ده حنجره دې همدغسې خدای پاک ښه لري. نو ستوری عبدالرحیم زی وایي چې معما د ابدیت مې عشق را حل کړه، دا مصره یوې غزالې را غزل کړه او دا یکس دی مصوره خپله نه ده، اوس که نرې نو پیدا پکې خلل کړه. نو ډېره مننه بصیر جانه ستا له خواږه ترنم څخه. کله کله په سوشل میډیا فیسبوک یا ټیک ټاک مثلا د تره سره یا ګورې د ورور سره خپلې ویډیوګانې مخته درغلي دي؟ راغلي دي ډېرې. ښه چې ویې ګورې خوشحالېږي؟ ښه ستا ویډیوګانې خو دا موږ چې خپرونه ورکو اکثره ملګري کټ کټ کې ټیک ټاک دی بیا ډکي که نه، نو بیا خو هلته ته ورسره ډېر مخامخ کېږي. کله داسې کوم خپلوان دی یا د کور چا درپسې موبایل راوړی دی چې راشه ویډیو دی د موبایل کې؟ ډېرو ستا ویډیوګانې ویلې ما ته بیا ښکاره کوي. ښه ډېره ښه ده ماشاءالله. نو نور ترنم کوونکي کې څوک اوري؟ دا پوښتنه خو مخکې هم کړې وه شاید له خلکو هېری، بیا درنه یو ځل پوښتنه کوم نور څوک اوري ترنم چې نور څوک کوي؟ ترنم یې ډېر اوري، بیا خپله مې درې ځواک ترنم یې خوښېږي. ښه درې ځواک دې خوښېږي، ډېر ښه ماشاءالله. ته په دغه کې خو دې مخکې ویل چې تره مې دی چې هارون مرسته را سره کوي که نه په انتخاب کې او کمپوز کې، اوس خو هغه نه کور کې ډېر که نه، اوس در سره څوک مرسته کوي؟ اوس خپله کله چې هغه راشي هغه کله کله ترنم کوي، اوس زیاتره ترنم هم نه کوم. ښه ترنم یې دې کمې کړي که نه؟ بیخي ملګري به ډېر وخت بعد غږ اوري او ما خپله هم فقط هغه خپلو خپرونو کې چې راته ترنم یې کړې وي هماغه مې اورېدلي او بیا مې د ده غږ نه و اورېدلی. نو داسې ډېره وخت ترنم ته نه دی ورکړی، خو بیا هم په غږ کې هماغه خواږه شته او د دې وجه دا ده چې کور کې د ډېرو خلکو تمرکز په دې دی چې بصیر جان نه درسونه ورا خراب نه شي یا له درسونو بې برخې نه شي. نو په دې خاطر وایي چې ډېره توجه دې خپلو درسونو ته وکړي. خو زه باوري یم چې دا هغه څه دي چې د انسان ذهن ورسره نور هم په حرکت پیل کېږي او له خپلو درسونو کې به نور هم مخکې ځي. راځه نو بصیر جانه یو بل څه درنه اورو. ستا یو شعر دی هغې له مې طرز ورکړی هغه به دا خو به ډېر ښه شي. مهرباني زه به خپل شعر ستا له خولې نه واورم، دا خو به خوند وکړي. مهرباني. په زړه مې د غمونو انقلاب ټالی وهي، په خوله مې زمزمه لاس کې رباب ټالی وهي، په خوله مې زمزمه لاس کې رباب ټالی وهي، په خوله مې زمزمه لاس کې رباب ټالی وهي. یا زه ترې یم جدا په دې خفه ده او یا بل څه، یا زه ترې یم جدا په دې خفه ده او یا بل څه، یا زه ترې یم جدا په دې خفه ده او یا بل څه، په مخ باندې د اوښکو لوی سیلاب ټالی وهي، په خوله مې زمزمه لاس کې رباب ټالی وهي، په خوله مې زمزمه لاس کې رباب ټالی وهي. دا زړه لیونی غواړي یو غزل درته ډالۍ کړم، دا زړه لیونی غواړي یو غزل درته ډالۍ کړم، دا زړه لیونی غواړي یو غزل درته
ډالۍ کم خو ذهن کې مې ستا په نوم کتاب ټالی وهي په خوله مې زمزمه لاس کې رباب ټالی وهي په خوله مې زمزمه لاس کې رباب ټالی وهي دغه شی نیم د دې وروستی بیت داسې دی څه خوند دی و که تا چې ویل رقیب ته غلی کښېنه زما د زل په ټال کې خوش آداب ټالی وهي دا ملګرو زما د هغه وخت شعرونه دي تقریبا له نن 7 یا 8 کاله وړاندې ما لیکلي او په کتاب کې چاپ شوي او تاسې باور وکړئ چې زه بیرته ګورم هم نو دا پخواني شعرونه سړي ته خامیان یې پکې په ګوته شي نو ډېر داسې ښه ورته نه ښکاري او دا شعر هم مال خدای دې خیر کړي چې کم شعر به وایي که نه او ما بیرته نه واورېدلی خو د بصیر جان له خولې چې مې واورېدو په دې خپل شعر یې مین کړم حتی دا تقریبا ډېر مخکې کتاب کې چاپ شوی دی بیرته مې په ډډ هم نه واړولی او ښه شو هغه ده چې به د بیت لومړی سر وي او ما نه نور بیا به راته یاد شو چې دا بیت خو داسې دی ډېره مننه دا شعر دې چېرته پیدا کړی دا کتاب مې هلته بازار کې راواغوستو ستا کتاب هغه مې ګټلی شعرونو کتابونه هم اخلي بازار کې هو کوم یو مې چې خوښ شي اخلم یې ښه دا ډېره ښه ده نو شعرونو کتابونه هم لوله د مکتب کتابونه هم لوله تر څو بیا څوک داسې خبره ونه کړي چې ترنم کوي او درسونه ترې پاتې دي نه انشاءالله زه ډېره ښه ده نو بصیر جان خو نن مریض هم دی او اوس خو لږ ښه شوی دی مرۍ دغه څو ورځې خراب او مریض هم دی فقط لږ څه به ترې نور اورو او بیا به بس کوو ځکه چې دا بیا نور مریضته یې ډېره نه شي نور راته څه شی وی نور داسې ښه انتخاب راته یو بل به وی دغه 2 دانې مې تیار کړي وو مریض نور څه خو مې دغه 2 یې تیار کړي 2 خو دې وویل که نه بس دریم یو څو ټپې وکړه ځینې ملګري اکثره ملګري غوښتنه دا کوي چې بصیر ټپې نشته یو څو ټپې به وکړي له هغې وروسته به بیا ختمه کړو خپرونه صحیح ده ټپې خو به ذهن کې وي که نه په مهرباني یو څو ټپې وکړي یا په غپېدلو او سپوره واوړه یا تر دې ملالې خولګۍ زه در تېره یمه ګرانه د دې ملالې خولګۍ زه در تېره یمه پاس په هوا راشه جانانه یکلی کوڅې د رقیبا نو ډکې دي نه ګرانه یکلی کوڅې د رقیبا نو ډکې دي نه پلار د بره کلی ملک دی یا لورې زما په رنجو سترګې او تور وینا ګرانه لورې زما په رنجو سترګې او تور وینا تسبو کې دعا او ناروا دي یا په ما روا دي او یار تاړوما پتلو دې داسې او شم جانانا لکه یتیم چې ګاونډي ته پاتې شي نه ډېره مننه کور ودان بصیر جانه له خوږ ترنم څخه دی له ټپو څخه دی بیا هم په ټوله کې ډېره مننه له تا مننه له هارون مننه چې ننګرهار کې و موږ ته زمینه برابره کړه ګران اسحاق ورور ډېره مننه چې نن موږ ته دلته ځان یې لږ موږ سره په تکلیف کو کور ودان له ټولو مننه خدای هم ښه لره نو د پامیر ټي وي درنو لیدونکو دا د اکثرو ملګرو غوښتنه وه او دغه دی نن را سره بصیر جان په خپرونه کې ناست و تاسې یې نوې او خوږې ترنم یې واورېدلې تر بیا او بلې خپرونې پورې چې زه تاسې ته د پامیر ټي وي په سکرین راځم تر هغې د خدای په امان ښه وختونه ولرئ